شپږمه او د تلې 14مه نیټه ده. دا د نړیوالو پیښو څېړنه د نړۍ وړاندیزونه رد کړي دي. د بشپړ په ټول هېواد کې د عمومي انتخاباتو لپاره نوی قانون تصویب کړ. په افغانستان کې د ولایت مرکز ترینکوټ د نن د نړۍ دا وخت کې د کندهار په محکمه عدالت کې د معاینونو په تور د 2 کسانو د اعدامېدو، د عراق د پوځي ځواک او په فیلیپاین کې د پوځي سرغړونې په هکله راپورونه ځای کړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې هغه موریدی شي. خو لومړی خبرونه ویان غلام زرملوال. په امریکا کې د کانګرس مشران یوې موافقې ته د رسېدلو په هڅه کې دي تر څو د حکومت د لګښتونو لپاره یو موقتي قانون برابر کړي. دا کار هغه پسې وروسته سرته رسېږي چې د امریکا په بودجه کې د کسر د لګولو لپاره د جورج بوش وړاندیزونه د هغه هېواد د ولسي جرګې لخوا رد کړل شوي دي. که چیرې په یوه موقتي قانون باندې د راتلونکي شپې تر نیمایي پورې موافقې ته ورسېږي، نو په لګښتونو کې به د حکومت لخوا والی په اتومات ډول منځته راشي. د خبریالانو له راپورټونو سره سم د کانګرس نمایندګان په داسې وخت کې چې په امریکا کې د منځنیو انتخاباتو ته له 1 میاشتې څخه کم وخت پاتې دی، له دې وېرېدلي دي چې د رای ورکوونکو لخوا به د مالیاتو د لوړېدو او په ټولنیزو لګښتونو باندې د کمښت په دوی واچولی شي. د المان پارلمان د انتخاباتو قانون تصویب کړی دی چې په راتلونکي ډسمبر کې د بشپړ المان لومړني انتخاباتو لپاره نمایندګي غواړي. د دې لپاره چې په پارلمان کې نمایندګي وکولی شي، ټول ګوندونه به د رایو په سلو کې یوازې 5 ته ضرورت لري چې د پخواني المان دولتونو په ځمکه کې لرلی شي. یو پخواني قانون چې تر هغه لاندې ګوندونه مجبور وو چې د بشپړ المان په ټوله خاوره کې باید په سلو کې 5 نمایندګي ولري، د مستقرې لپاره د دې کبله چې له اساسي قانون سره یې مطابقت نه درلود، منل شوی نه و. دا نوی قانون د پارلمان په لومړۍ کاري غونډه کې د بون په بوندستاګ کې تصویب شوی دی. دا غونډه پرون په سمبولیک ډول د برلین په رایشتاګ کې چې له دوهمې جګړې دمخه د بشپړې جرمنۍ پارلمان جوړه شوې وه. عراق 4 تنه المانیان چې په خلیج کې د نړیوالو قوتونو د یرغل د سندولو لپاره وولي وو، خوشي کړي دي. عراق ویل دي چې دا د المان د بیا یو ځای کېدو لپاره د هغه هېواد د خوښۍ او ښه نیت نښانه وه. له بلې خوا برټانیې دا خبره تایید کړې ده چې له یوه شمېر انګریزي شرکتونو څخه عراق غوښتنه کړې آیلنډي هېوادوال چې عمر یې له 55 کلونو پورته وو خوشي کړي وو. د هند له کړکېچن ایالت پنجاب څخه رارسېدلي رپوټونه وایي چې د سیکانو بېلتون غوښتونکو امرتسر ته نږدې په یو کلي نانګکران کې 6 تنه پولیس وژلي دي. یو بل خبررسم د پولیسو 7 تن چې په دې پوسته باندې د یرغل په وخت کې په وظیفه نه وو، خو وروسته یې له خپلو ملګرو سره مرستې کولو ته ورورسېد. په جلندر کې د یوې بلې حملې په ترڅ کې سیکانو په یو ورځپاڼه خرڅوونکي په داسې وخت کې وواژه چې د 2 پولیسو لخوا د ورځپاڼې د ویشلو په وخت کې بدرګي کېده. په ډیلي کې د بندیخانو مامورین وایي چې د تهران په مرکزي جیل کې ساتونکو لږ تر لږه 4 تنه بندیان هر وخت ووژل چې په هغه کې دننه اعتصاب پیل شو. مامورین وویل چې د جیل ساتونکو د ټوپک له ګولیو هغه وخت کار واخیست کله چې د برقي ډنډو په وهلو یې ونه کړی شول اعتصاب مات کړي. 10 کسه نور بندیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او اعتصاب له دې کبله پیل شوی و چې بندیانو د خپل ملګري د ناڅرګند او ناتشریح شوي مړینې په برخه کې د معلومات غوښتنه کوله. د افغانستان یوه لوړ رتبه پوځي مامور دا خبره تایید کړې ده چې د مجاهدینو چریکانو د یو بل ولایت مرکز هم نیولی دی. چریکانو پرون ویلي وو چې د ارزګان د ولایت والي د تسلیمېدو سره د دوی د هغه ځای مرکز ترینکوټ نیولی دی.
اوسنی لوړ رتبه پوځي منصبدار د دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال نبي اعظمي د اردوګان په والي د خیانت تور لګولی دی. را رسېدلې خبرونه وایي چې د ترینکوټ په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده او د حکومت د هوایي ځواکونو لخوا هلته بمبارۍ شوي دي. د فلپاین هوایي ځواکونو د پوځ په هغو اشرارو هوایي یرغل کړی دی چې پرون یې د هېواد په دویم لوی ایالت مندناو کې په پاڅون لاس پورې کړی و. اشرار د هغو دوو هډو له یو څخه چې پرون یې په بوتان کې نیولې وې هغه وخت وتښتېدل کله چې دوه الوتکو هلته بمونه وغورځول او توغندي یې وویشتل. د کګایان د اورو ښار ته نږدې یوه پوځي هډه لا اوس هم د اشرارو په لاس کې ده. د اشرارو مشر د جمهور رئیس اکینوف د ګارد د قماندان پخوانی مرستیال الکساندر نوبل هلته له خپلو ځواکونو سره دی. د بی بي سي د جنوب ختیځې ایشیا خبریال وایي چې په فلپاین کې وضع کړکېچنه ده او څرګندېږي چې دا کار په مانیلا کې د یوې بلې کودتا لپاره پیلامه وه. ګران عزیزانو دا خبرونه اوس د نړۍ دا وخت لومړی راپور وایي چې د مجاهدینو د کندهار د سیمې په محکمه یا عدالت کې نن هغه دوه تنه اعدام شوي چې د ماینونو په تور ګرم شوي وو. دا دی له تفصیل سره نبي مصداق. 2 میاشتې پخوا کله چې د قندهار د سیمې د محاذ اسلامي د تنظیم د دوو قماندانانو ګل آغا او مسیح خان ترمنځ جنګ او برخوردونه شروع شوي وو، نو په سیمه کې د دې هیره وه چې ممکن دا جنګ د هغو د اڅکزیو او بارغزیو قومونو ته هم سرایت وکړي. له دې کبله په بلوچستان کې له چمن او کوټې نه د دې قومونو د مشرانو یوه جرګه د افغانستان داخل ته د دې ستونزې د رفع لپاره ولاړه. په ارغنداب کې وروسته د یوې شپې له تېرېدو نه د جرګې د غړو په لار کې ماینونه ښخ شول چې په نتیجه کې 3 تنه له دې مشرانو شهیدان او 9 تنه نور ټپیان شول. ځایي کسانو او مجاهدینو د دې پېښې په تعقیب 6 تنه ونیول چې هغوی بیا سمدلاسه د پاشمول د مجاهدینو محکمې ته چې د قندهار د سیمې لوړه محکمه ده د تحقیق لپاره وسپارل شول. لوړې محکمې وروسته د دې پېښې له پلټنې نه نن سهار په 9 بجو د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغانستان په داخل کې له دې 6 تنو نه چې قومي مشرانو ته یې ماینونه ایښي وو 2 تنه د دې محکمې په حکم په عام محضر کې اعدام شول او د 4 تنو نورو جزایي فقره د پاشمول په محکمې کې جریان لري. په دې 2 تنو کې د لومړو 6 تنو مشر آغا ولي هم شامل و چې هغه د خپل ورور سره یو ځای په خپله جزا ورسېد. له کوټې نه رارسېدلي رپوټونه وایي چې مجاهدینو د نورو د عبرت لپاره د محکمې ته پوره تبلیغات کړي وو او له دې کبله زیات شمېر خلک د اعدام صحنې ته ورغلي وو. دا د کندهار په سیمه کې د ماینونو په تور د ګرمو کسانو د اعدامېدو راپور. د امریکې او د فرانس جمهور رئیسانو چې په دې لنډو ورځو شپو کې د خلیج په هکله څه ویلي وو، خلکو د هغو نه ځان ګیرله چې کیدی شي د منځني ختیځ د ګڼو لانجو غوڅولو دپاره د عراق په ګډون د خبرو بندبینه وشي. ولې واشنګټن او پیرس دواړو په دې خبره ټینګار کړی چې د څه داسې خبرو د پیل کېدو نه وړاندې پکار دي چې جمهور رئیس صدام حسین د کویت نه په شا شي. تر اوسه پورې برطانیې ټینګ دریځ غوره کړی او عراقي مشر سره یې د خبرو په لرلید ګز راښکلی و. ولې اوس داسې ښکاري چې په دې دریځ کې بدلون راوستی شوی دی ځکه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ډګلس هرډ برطانوي ژورنالستانو سره د خبرو په ترڅ کې د منځني ختیځ دپاره د امنیت د یوې داسې اډانې خبره کړې ده چې په هغې کې د سیمې ټول هیوادونه کولی شي چې خپلې لانجې په سوله ییزه توګه وسیکي. په لندن کې د ستراتیژیکه څېړنې نړیواله اداره په خپل کلني راپور کې وایي چې خلیج کې د عراق په ضد پوځي چپاو په 100 ورځو یا زیات نه زیات په 100 اونو کې سرته رسېدی شي. دا اداره وایي چې په کویت د ورختو په وخت په عراق کې د پوځیانو شمېر 13 لکه جوړېده. په دې کې 1.5 لک عسکر د جمهوریتي څارندویانو په غوره غوټیالي ځواک کې شامل دي. د ادارې په نیز نور پوځیان څه ډېر تورزن نه دي. یو څو ورځې وړاندې د شوروي لوی درستیز جنرال مایسیف ویلي و چې د پوځ نه د سړو د تښتېدو له امله
د عراقي عسکرو زور لګیا دی اوبه کېږي او د ستراتیژیکې څېړنې اداره وایي چې بغداد پوځ ته د نورو خلکو په راماتولو کې پاتې راغلی دی. عراق پر اوسه کال د شوروي نه خواوشا 700 پرمختللې جنګي الوتکې اخیستې وي، ولې ورته ګیر چاپېره د امریکې، د سعودي، د برطانیې او د اروپا د نورو هیوادونو دروند هوایي ځواک پروت دی او هم په خلیج کې د امریکې الوتکو وړونکي بېړۍ اوړي راوړي. د جنګونو خلیج نو امریکا او ملګري به یې خپل وس کوي چې څه ناڅه په 2 ورځو کې د عراق هوایي ځواک تر میندلو شي چې ورسره به د بغداد ځمکنی پوځ هوایي بریدونو ته همدغسې په ډاګه پاتې شي. ایران سره د جنګ نه جوته شوې ده چې عراق د دفاعي جنګ مېړنی دی، ولې په تېره کلن جنګ کې د داسې وسلو سره مخ نه و چې اوس په سعودي کې د امریکې او د نورو هیوادونو د لښکرو په لاس کې دي. د عراق په 5,500 شوبلو یا ټانکونو کې ایله 1,000 اوسني دي، پاتې د امریکې او د برطانیې د 9,000 شوبلو د ډګرونه دي. بل د امریکې او د ملګرو فوځونه یې د عراق په پرتله ډېر خوځنده دي او کولی شي چې د غلیم د ګزار د خطا بوتلو دپاره په چټکتیا وخوځي او هم د عراقیانو په ورغبرګېدو نه وړاندې د عراق په دفاعي لیکو کې د کنډاو نه ګټه پورته کړي. اخوا نړیواله بندیز سره د عراق فوځي لاشه پسېدی شي. ایران سره د جنگ په وخت بغداد کولی شو چې ښه پرېمانه وسله د بهر نه راوغواړي، ولې اوس د وسلې د پارچاو کېدو او هم د ناتار جنگ له امله کېدی شي چې د عراق جنګي ماشین ډېر زر په ټپه ودرېږي. عراق کیمیاوي وسلې خو لري، ولې د امریکایي عسکرو په ګډې د پکارولو څه باوري وسیله نه لري. که د الوتکو د لارې پکاروي نو دا خپلو نښو ته د رسېدو نه وړاندې ویشتلی کېدی شي، او که د اوږد روشن په توغندو کې توغوي نو توغندي رسا نښې نشي ویشتی. او صدام حسین پوهېږي چې د کیمیاوي وسلې جواب به هم نه ترسوي. لنډه دا چې د کویت نیول که هر څو ګران پرېوځي، ولې امریکایان او ملګري یې ډاډه دي چې بری به هم هغه یې راوړي. دا وه د نیک چایډ لیکنه. د فلپاین نه په راغلو راپورونو کې وایي چې حکومتي لښکرو د هېواد د سویلي سیمې په منډناو کې د یاغیانو په ولکه کې په یو پوځي کیمپ تاړاکونه کړي، ولې داسې ښکاري چې دوهم کیمپ کې یاغیان ښخ پراته دي. دې خوا دارالحکومت منیلا کې خلک د دې ویرې نه په هیبت کې ښکاري چې هسې نه د سویل سرغړونه د یوې بلې کودتا پیلامه وخیږي. دا دی د سایګان نه زموږ د سویلي ختیځې د اسیا د خبریال الکساندر ټامسن راپور. په مندناو کې هغه سیمې چې د اشرارو د ځواکونو لخوا نیول شوې وي، په باطن کې یوه پوځي هده او بله پوځي هده د کګایان د اروپو پیڅو کې پرته ده. اشرارو د ډګرمن الکساندر نوبل تر مشرۍ لاندې چې د جمهور رئیس اکینو د جمهوري ګارد د قمندانۍ مرستیال دی، وویل چې غواړي چې په مندناو کې یو جلا، آزاد او خپلواک دولت جوړ کړي. هغوی ویلي دي چې دا سیمه د مرکزي حکومت له سترګو څخه بیخي لوېدلې پاتې شوې ده. له فلپاین څخه نور پوځي ځواکونه مندناو ته استول شوي دي او ویل کېږي چې د دې هېواد هوایي ځواکونو د هغه ځای په پوځي هډه بمباري کړې وي. اوس داسې څرګندېږي چې اشرارو له دې هډې څخه ایستل شوي، خو د وروستنیو رپورټونو سره سم په کګایان د اورو کې د یوه جنستا هډه لا تر اوسه د دوی تر واک لاندې ده او دواړه خواوې په خپلو ځایونو کې پاتې شوي دي. د ډګرمن نوبل څخه د ورځې په اوږدو کې هېڅ معلومات نه دی ترلاسه شوی او دا هم په ډاګه نه ده چې نوموړی د کوم هدف د لاس راوړلو لپاره هڅه کوي. خبري منابع وایي چې که نوموړي رښتیا هم وایي چې د مندناو سیمې ته ازادي واخلي، نو ضرور به د فلپاین د دفاعي ځواکونو لخوا چې د هغې هېواد ځمکني تمامیت ته وفادار دي مات شي. ډګرمن نوبل د پوځي ځواکونو د اصلاحاتو له غورځنګ سره چې د جمهور رئیس اکینو په ضد یې په ډېرو کودتاګانو کې لاس درلود، نږدې اړیکې لري.
د دې کودتاګانو له منځه د تېر شوي کال د دسامبر د میاشتې کودتا وه او دا ویره موجوده ده چې د منډناو پېښه به په مانیلا کې د یوې بلې کودتا د په لاره اچولو لپاره پیلامه وي. امکان لري چې د ډګرمن الکزاندر نوبل دا عمل به د دې لپاره وي تر څو له مرکز څخه توجه او مواد بلې خواته واړول شي. په مانیلا کې پوځونه تیار شوي دي او هلته په دې نږدې وختو کې څه ناڅه 40 چاودنې شوي چې پړه یې د پوځي ځواکونو د اصلاحاتو په غورځنګ اچول شوې ده. له بلې خوا د خرید د بحران له کبله په فلپاین کې د تیلو بیه لوړه شوې چې په نتیجه کې د کورازن اټینو شهرت را ټیټ کړی دی. ګرانو عزیزانو، دا و د نړۍ دا وخت پروګرام. اوس د خط جواب مې ضروري دی که مرانه که زه د مور د غمه شمه. د دوبۍ اماراتو شفیع الله جانه تلوار به نه کوې په مړېدو کې، ځکه چې په مړېدو کې خیر څه دی. او بل جواب دا دی د جوړ تازه سره درجنډه شه. السلام علیکم. تاسو د لیکونو سره دا دی یو ځل بیا حاضر یو. د اورېدونکو روغ صحت او خوشحالي زموږ یوازینۍ ارزو ده. اختر اوس خو دلته لندن کې هم هر ورځ بارانونه وي، نو ګمان کوم نورو ځایونو کې به هم هوا وسخه شوي. وخورې دوبی خو په وتو کې دی او دوړې او خاورې چې سړی ترې په دوبي کې نه خلاصېږي. اوس داسې معلومېږي چې د بارانونو سره به خټې کېدو. د دوړو خبره دوکه وایي چې یو ورځ یوې ښځې کره د هغې ملګرې راغله او په تلو تلو کې ورته ویل ګوره خورې خفه کېږمه، دا کور د ډېر ښایسته دی او ته پخپله هم ښکلې، خو دا مخامخ میز وګوره څنګه د دوړو ډک دی. ښځه په زړه کې کچه شوه، خو چې ملګرې لاړه نو یو ټوکر یې واغوستو، د ټول کور میزونه یې پاک کړل. ماښام چې خاوند د کور ته راغی او میز ته وکتل نو ښځې سره په جنګ شو چې بیخ دې وځه دومره ورځې د صفایانې نه کولې او نن دې دا میز پاکو. ښځه حیرانه وه چې په خاوند څه چل شوی. سړي نه یې پوښتنه وکړه چې ولې په قهر دی. نو هغه ورته وویل ما د دې میز په دوړو یو ډېر مهم د ټلیفون نمبر لیکلی و. نمره خو بېچاره د لاسه ورکړه، مګر دا دې ونه ویل چې دا خندونکې ټوکه چا رالېږلې وه. زموږ پخوانو اورېدونکو عبدالجبار خان، فریادي، حسین خان، حسن جان، ظاهر خان او بصیري ګل. ډېر ښه. ښه نو اوس به وګورو چې اورېدونکي څه وایي. د سعودي عربستان څخه لیکي چې زه افسوس کوم چې تاسو څخه ما مخکې هم یوه پوښتنه کړې وه، خو تاسو یې راته جواب رانه کړ. اوس هم درنه هماغه پوښتنه کوم. زما پوښتنه دا ده چې د مسلمانانو سره نن سبا یوازې د کویت غم شوی دی او د فلسطین او د بیت المقدس غم د هېڅ چا سره نشته دی. زما په نظر دا زموږ د مسلمانانو اعمال دي او هر کله چې مو عملونه ښه شول دا ټول غمونه به په خپله سره حل و فصل شي. د دې پوښتنې جواب به اورېدونکو ته پرېږدو. د مانسري ضلعې د خاکي د اووم او اتم نمرې کیمپونونه سیدالرحمن، رحمت الله، حاجي احمد جان، محمد ولی او شاګل وایي تاسو ته د ابوظبي څخه یو افغاني لیک درستولو چې د سپتمبر په 8 نیټه مو نشر کړ. هغه د افغانانو په اوو لیډرانو اعتراض کړی چې زموږ غم یې ونه خوړو او نه یې د کویت د افغاني مسافرو حال احوال واغست. موږ د دوبۍ دغو مسافرو او نورو ګیلهمندو وروڼو ته دا وایو چې تاسو په اشغال شوي کویت کې 12 کاله دینارونه بدل او 40 ساعته به مو په زړه کې دینارونه وو. نو د افغانستان په خاوره کې دننه د اسلام په ارمان تللي شهیدان، معیوبه، ټپیان، مجاهد، یتیمان او کونډې ستاسو په یاد کې وو او که نه؟ په پېښور کې د افغان مهاجرینو لپاره د ناصرباغ د کمپ څخه حسن میر مجاهد، حنیف الله مجاهد، سید نظام پاچا، زمینګل ډرایور او ماری خان سبحان الله مجاهد په شریکه سره لیکي چې موږ د عراق تیری په کویت سخت غندو، مګر ټول مجاهدین د سعودي عربستان د حکومت څخه خفه دي. هغه په دې چې سعودیانو باید د ځان د دفاع لپاره د مسلمانو هېوادونو څخه پوځ غوښتی وای. که چیرې سعودیانو دا غوښتنه د مسلمانو هېوادونو څخه کړې وای نو مجاهد به هم د عربستان د دفاع لپاره ورغلی وای. اوس یو څه افغانانو د مجاهدینو په نامه سعودي کې ټکل کړی دی، مګر دوی هلته د جهاد لپاره نه بلکې د شخصي ګټو په غرض روان دي. د هندوستان د بمبۍ ښار نه محمد حکمتیار وایي د سپتمبر په 14 یو لیک کې چا ویلي چې د نړۍ مسلمانان د صدام جابر په ضد جهاد اعلان کړي. مجددي او سیاف هم ویلي چې موږ به خپل ځانونه قربان کړو.
زه دوی ته ویل غواړم چې د ستمبر په 14مه په هند کې د علماو یوه جلسه وشوه او پکې ویل چې صدام ظالم دی، یو وارې په اسلامي ایران او اوس په اسلامي کویت باندې حمله وکړه، نو د ظلم په ضد جهاد فرض دی. د ابودوبۍ څخه حبیب خان، بنګش، ریحان خان، تجمل حسین، عظیم خان، مصر خان او نور ملګري په ګډه سره وایي چې زه د افغانستان خلکو ته وایم چې په خطونو افغانستان نه ازادېږي. تاسو خپل وطن ته لاړ شئ، هلته یا جهاد وکړئ او یا د ډاکټر نجیب سره انتخابات وکړئ. که چیرې تاسو ځان ته پښتانه او یا په ځان کې کوم غیرت او همت ووینئ نو د ډاکټر نجیب سره انتخاباتو ته کښېنئ. د کابل د باغ علي مردان د سرای زیب خان نه مختار مسعود او اسلم افریدي په شرکت سره خط رالیږلی او وایي موږ د جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ اوسېدونکي یو او کابل ته د زده کړې دپاره راغلي یو. موږ ټولو خلکو خصوصا ملایانو ته دا خبره کوو چې کوم وخت افغانستان ته روسان را داخل شول نو داسې تبلیغات به کېدل چې بس اوس په افغانستان کې ژوند کول حرام دي. اوس چې په سعودي عرب کې عیسایان، هندوان او داسې نور خلک پراته دي نو د ملایانو په دې کې څه نظر دی؟ په کراچۍ کې د کیمیاوي د سیمې څخه عبدالغفار خان لیکي چې موږ افغانان به تر څو جناوطنه یو او تر څو به په پردیو هېوادونو کې لالاته یو. افغانستان کې دننه خصوصان نشته دي ولې افغانستان کې تر اوسه سوله او ارامي نه معلومېږي. موږ ته دوه لیکونه په یو موضوع راغلي. د باجوړ د جامعة الثانویه نه محمود محمد موسی او ډاکټر سراج الدین لیکي چې کله په پاکستان کې د پیپلز ګوند حکومت نو ډېر بمونه به خلاصېدل. د دوی په دور کې بمونه بیا نو او اوس چې د پیپلز ګوند حکومت ختم شوی نو بمونه بیا خلاصېږي. دغسې عبدالجلیل، علي حیدر، ظاهر خان، غني الرحمن او حبیب الله د پېښور د هزارخانۍ نه لیکي په کراچۍ کې هره میاشت د موټرسایکل او د موټرو د ډزو پیښې کېږي چې ډېر کسان پسې مړه وجوبل شي. دا کار یوازې د پیپلز ګوند په حکومت کې نه کېدو. د دې څه وجه ده؟ ورونو، تر هغه چې موږ ته د رپوټونو له مخې معلومات دی د کراچۍ نارامي د بېنظیر په وخت کې هم وه او اوس هم خال خال دوام لري. راغلو ستاسو د بلې مشاهدې ته، هغه هم تر هغه حده چې موږ ته راپورونه رارسېدل تقریبا عین حالات یې وو او چې کوم یې وس دی. محمد اقبال تور سترګی چې په اصل کې د پېښور د صوابۍ اوسېدونکی دی او اوس په سعودي عرب کې اوسي، په خپل رالیږلي لیک کې لیکي چې کله چې ستاسو پروګرام پیل شي نو سټیشن ډېر خراب دی، خو چې د پښتو خپرونه تمامه شي او اردو شروع شي نو سټیشن صفا شي. په دې وجه څه موږ د پښتو پروګرامونه ډېر په زحمت سره اورو. دغه راز حاجي ارسل خان هم د سعودي عرب نه شکایت کوي چې زموږ د پښتو خپرونه په ډېره کمزورۍ سره اورېدل کېږي. ورونو، زموږ د پښتو او د اردو هندي خپرونې قریبا هم یو شان میټرو خپرېږي. ځینې وخت د لمر د پلوشو د وخت بدلېدو د موسمي حالاتو له کبله په یو میټر خپرونې صفا نه وي، نو تاسو کولی شئ چې په داسې وخت کې بل میټر ته ستنه وګرځوئ. زموږ خپرونه په منځني څپه 212 او په لنډو څپو 21، 40، 15 او 19 میټرو اورېدی شي. د کورمې ایجنسۍ څخه اسدالله اسدرو لیکي د کله نه چې د استعمار په توګه پښتون قوم دوه تنی شو او بیا دا 13 پېړه د کوزې پښتونخوا په مخ لګېدلې، نن ورته صرف د پښتون نوم پاتې شوی دی. دا په دې معنی چې پښتون پښتو لیکلی نشي، لوستلی نشي، خپل ملیت او تاریخ نه پېژني. کوم چې په کوزې پښتونخوا کې د پښتون لپاره شي صرف د پښتو بېعزتي او د پښتون په حقیقي معنی ورکېدل دي. د دوی په کلتور او رواجونو لوبې او ملنډې کېږي. که چېرته په سینما کې د پښتو جوړ شوي فلمونه وکتل شي نو هر څوک به په خپله قضاوت وکړي چې د پښتنو د بېعزتۍ او د پښتو د سپکاوي نه به پکې بل څه نه ویني. زه د کوزې پښتونخوا پښتنو ته خواست کوم چې د خپل پت او عزت ساتنه دې وکړي. په همدې ټیم د کراچۍ د نورآباد څخه عبدالکریم او فضلکریم هم لیکل چې په پاکستان او افغانستان کې د پښتنو تعداد زیات دی، خو خبره دا ده چې نور قومونه قوم پرستي کوي او پښتانه قوم پرستي نه کوي. پښتنو ته هم پکار دي چې دوی هم د نورو قومونو غوندې قوم پرستي شروع کړي او خپل پښتانه لیډران کامیاب کړي او د پښتو نوم نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې بلکې په ټولې نړۍ کې اوچت کړي. د سوات د مدین بازار نه عبدالمطلب عبدالرحیم بادشاه رحمان او ورکوټي فلکناز لیکي چې زموږ ستاسو پروګرام ډېر خوښ دی. عبدالمطلب لیکي چې زه ډېر غریب یم، په
تر 10مه پورې مې تعلیم کړی دی او د مخکې تعلیم مې ډېر شوق و خو د غریبۍ د وجې نه رانه پاتې شو. دا موږ ته د خپلې سیمې په باب معلومات راستولي دي. وایي مدین د پېښور نه 221 کیلومتره شمال طرف ته د سوات په ضلع کې دی او دلته د پیل دپاره د لرې لرې نه خلک راځي. په مدین کې یو روغتون یعنې اسپتال، یو پولیس سټیشن او یو های سکول هم دی. عبدالمطلب وروره واقعا هم مدین خورا ښکلې سیمه ده. زه هم مدین ته تللی یم او صافي خور هم دا ښکلې سیمه لیدلې ده. ضمناً ستاسو د دې معلومات نه چې د نورو اورېدونکو لپاره مو د مدین په هکله رالیږلي دي ډېره ډېره مننه. دا بل لیک خزنداره د بحرین څخه، البته دا د سوات بحرین نه دی، دا د خلیج بحرین دی. دلته نه رالیږلی دی او دی لیکي چې زه روغ او جوړ یم او ستاسو روغوالی د خدایه غواړم، خو لږ د پریشانۍ او د پریشانۍ سبب مې ستاسو په پروګرام کې زما د خطونو نه شاملېدی. زه نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. ما خو پکې هېڅکله هم د شرعي نه خلاف خبرې نه دي لیکلي او بیا ما ته خطاب کوي او نوم مې اخلي چې اختره وروره ته چې په پروګرام کې د نورو لیکونه شامله نو ما څه ګناه کړې ده. زه خو هم ستاسو خبرو ته د بحرین په دې شګو کې انتظار کوم. حسنزاده وروره هیله ده چې پریشاني به دې ختمه شوي او انتظارم او بیا به هم کله کله داسې لیک راستې. اختره د دې خط کې شعرونه دی. عبدالرشید محزون کلی خودینا ویرلی شمالي وزیرستان ایجنسی نه دا شعرونه رالیږلي او عنوان یې د پښتانه. وایي ځان شامل که په کتار د پښتنو، ته به هم راشي په شمار د پښتنو. د غیرت لاره بیا موندله پوشه چا چې خپله کړله لار د پښتنو. د غیرت توری بریښي په دنیا کې خپل دی واک خپل د اختیار د پښتنو. همیشه به زړور وي پښتانه ټول چې خالد بابا و پلار د پښتنو. پښتانه زلمیان پښتو نه پسنګ نه دی، هر یو ځوان دی وفادار د پښتنو. فرنګ ځکه چې پسنګ لاړل چې دوی خوړلی ګزار د پښتنو. زه خو دې محزون آخر کې داسې وایم تل برباد دی اغیار د پښتنو. دغه راز په پاکستان کې د ضلع کوهاټ په سیمه کې د ټل د دوهم نمبر کمپ څخه چې دا د مهاجرینو لپاره دی کیبت خان بېتاب د سلام او دعا نه وروسته په خپل لیک کې یو شعر راستولی دی او شعر یې داسې شروع کېږي. دی وایي چې خلکو زما څېرې ګریوان وګورئ لکه مجنونون مې په بیابان وګورئ. وطن لیلا زه مجنون ورپسې په دې میرو او سپیو دشتو مې بوسان وګورئ. بېتاب به مړ شي د وطن په ارمان، نارې سورې مې د هجران وګورئ. همدغسې شعرونه ما سره هم دي. حبیب ګل قریشي، مختار الله بابو او سلمان ډاګي د کوهاټ د دوابې نه وایي دا ستا د مینې درد کې مې د زړه د پرهر وینې شوې اوښکې مې د سترګو په رخسار چې تلې راتلې. او دغسې د ابوظبي نه سترخان، بکاخېل، ګلدار، جهانګیر او سید غني شاه لنډۍ رالیږلي خو د نشر وړ نه دي. نو د ضلع کوهاټ د کورم ایجنسۍ د دراني 4 نمرې کمپ نه محمد شهزاد خان، ایران محمد او ولیدګل وایي خپل جامو سره مې خښ کړی افغانستان ته مسافر راغلی یم. نو اختره په تلو کې به خپلې پتې وښایو. په کراچۍ کې زموږ پته ده پوسټ باکس نمره 5403 کراچي او په لندن کې پوسټ باکس نمره 90 بش هاوس لندن. البته دا یوه خبره اورېدونکو ته باید وکړو چې کله هر کله چې دوی هر پروګرام ته د پښتو خپرونې خطونه رالیږي که دوی ته زحمت نه وي د پروګرام هغه کوم پروګرام ته چې خط رالیږي د هغه نوم که ولیکي نو بده یعنې لفافې د پاسه نه تنها جوړتازه نور پروګرامونه مه یادوه. راځه چې نور چې هر پروګرام د خدای په امان